دا یو خبره د نقش په شانته کې زمونږ په نوجوان نسل په یوت په دماغو کې ناسته ده. یو انټرویو مخې ته راغلی، یو انکر ته لیدی د یو کس نه انټرویو علي چې هغه 50 لک روپۍ د میاشتې ګټلي، نو او ای په خوارو باندې میټرک پاس کړی، نو هغه نه تپوس وکړي چې تا خو به ډېر های تعلیم کړی، ته خو پی ایچ ډي. هغه ورته وایي نه زه خو د تعلیم نه ډېر سخت نفرت کوم. داسې بلا شی کسان شته دی چې هغوی دا شو کول غواړي چې دا تعلیم کول دي فضول. ولې دا خبره دومره خطرناکه ده؟ نمبر 1 خو دې په دې پوهیم چې څومره ټوټل غلطه خبره ده چې دا تعلیم دی فضول. دویم چې دا کم کسان دي دوی په خپل ځای صحیح دي، دوی صحیح وایي. ته به اوس وایې چې سر خبره ټوټلي غلطه شوه، دوی کې صحیح څه پاتې شو، څنګه دوی په خپل ځای صحیح دي. په دواړو دې پوهیم. او دریم درته هغه خطرناکه او زهریله خبره کوم چې د هغې نه ستا ساتل ډېر زیات لازمي دي په آخره کې. زما خبرې ته غوږ کېږده. او مثال کې طور پر یو سړی وایي چې دا تعلیم خو ټول فضول شو. اوس لکه یو کس دی هغه آنلاین ارننګ کوي د بایننس په ترو باندې چې دا یو اپلیکیشن دی، دا نن سبا پکې به دا خلکو پیسې وګټلې، چانس یې و بیټکاین او ښکته چا چې اخیستي بره وخت او جیک پاټ یې ولګېدو. دا داسې نه ده چې دا دوی په هره میاشت کې دومره پیسې ګټي او را روان دي ورته. صحیح ده، دا په هر بزنس کې کېږي. ځمکې خلکو اخیستې دي، د میریټونو ختلي دي، په میاشت دوه کې د حد نه سوا روپۍ ګټلې دي. هائی پرافټ هائی لاس په بزنسز کې کېدای شي خیر دغه ځان لباس دی. په بایننس باندې څوک کار کوي پیسې ګټي، بالکل یې ګټي. کرپټو کرنسیز کې ګټه شته دی. خو د دې نه علاوه مثال کې طور پر څوک په امیزون باندې کار کوي، شاپیفای باندې کار کوي، دراز باندې کار کوي، یا مختلف قسمه پلیټ فارم راواله چې په هغې باندې آنلاین مارکیټینګ کوي، سیلز کوي، پیسې ګټي. اوس ته ماته دا ووایي چې تعلیم دې لرې کړه. دا اپلیکیشن جوړول والا د دې مینیج کول والا څوک خبرې سافټویر انجینیرز دي. سافټویر انجینیرز د تعلیم سافټویر انجینیرینګ په ترو باندې جوړیږي. ته د تعلیم لر که سافټویر انجینیر نشته، ته چې دا کار په څه باندې کوې دا به پسې څنګه کوې؟ سافټویر به د څوک جوړوي؟ دا بگ جاینټس، دا ته چې کوم د سوشل پلیټ فارم استعمالوي، فیسبوک شو، انسټاګرام شو، واتساپ شو، یوټیوب شو، دا سافټویر انجینیر نه دي جوړ کړي. په بیلینیرز کې نه راځي، د حد نه سوا پیسې نه دي ګټلي، خو د تعلیم په ترو هلته رسېدلي دي. د سافټویر انجینیرینګ زده کړی دی، مارکیټینګ زده کړی دی، پولیټیکل اپروچ زده کړی دی، په دې ټولو څیزونو باندې ځان پوه کړی دی، هلته کې رسېدلي، خو د تعلیم په ترو باندې شوي دي. چې تعلیم ته لرې کړې دا څیز به بیا ته کې څنګه نه؟ ته ماته ووایه که نه چې ته وړوکی بزنس په دې ځای کې سټارټ کړې او ټوټلي تعلیم زیرو کې چې هغه ستا نه غټ پیسو ګټلو والا کس دی، هغه غټو پیسو والا کس بیا ولې نه جوړېږي؟ بگ جاینټ ولې نه جوړېږي؟ چې پیسې ګټل ستا مقصد دي، چې چا مقصد دي هغه ته وایم که نه. د هغې نه علاوه ته ماته ووایه مثال کې طور پر یو کس شو بیمار، لاړی ډاکټر له، نو ښه چې دی ډاکټر له لاړی علاج کوي، نو د ډاکټر سبق ویلی که نه، ایجوکیشن یې کړی که نه. ښه اوس به ته سر چې ما سره پیسې شته دی خو ډاکټر باندې علاج کول اسان شو، ته خو ایجوکیشن لرکې که نه، بالکل زیرو کې. ایجوکیشن زیرو شو، په دنیا کې ډاکټر نشته دی، تا سره د قارون نم سوا پیسې علاج به دله څوک کوي؟ د آنند امباني د زوی چې کومه استما ده هغه مسلسل سټیرایډز خوري، د هغه بیماري نه ښه کېږي. هسه خو پیسې شته د بیماري دې ښه کړي که نه؟ هغه له داسې دماغ والا کس پکار دی چې داسې ساینس انلاک کړي چې په دې بیمارۍ پوه شي، ښکلی ډایګنوزینګ وکړي او سړي د علاج وکړي. په پیسو باندې خو نه کېږي. او دا ډاکټر جوړېږي په تعلیم باندې. لکه تاسو پیسې راځي ته به ګاډی الي، کور به جوړې، مثال کې طور پر ګاډی به الي، کور به جوړې، مختلف قسمه څیزونه به اخلي که به نه اخلي. نو دا څیزونه خو مختلف قسمه انجینیرز کوي، میکینیکل انجینیري کوي، سیول انجینیري کوي، دا وغیره کوي. هغوی خو تعلیم کړی چې هغوی نه یو دا څیزونه نه ډیزاین کوي. پیسې دې تا سره یې الې به پیسه څه به پې کوې؟ په دنیا کې 4.5 بلین ایرز اګو سره زر ښه بلا شی پراته وو، خو د سرو زرو نه څه جوړېږي او څه پې کېږي هغه خلک نه. نو په دغه سرو زرو باندې چا څه کول؟ د دې مالیت او د دې قیمت نه، دا جوړ په تعلیم باندې شو. یو څیز فایدهمند ثابتېږي څنګه دا انسان په تعلیم وپېژندل نو هغه ځای ته ورسېدو. نو تعلیم زیرو کول ختم ته وایي ته چې په کوم ځای کې کار کوې که نه، تا نه به زه ټیکس څونه کټ کومه، ته کوم کار کولی شي کوم نشي کولی، کوم د قانون مطابق دی نه دی، دا فیصله کول والا څوک دي؟ دا قانوندانان څوک چې دا څیز پاس کوي؟ دا ټوټلي پالیټیشنز دي که نه، سیاستدانان دي که نه؟ ښه اوس ته ماته ووایه ستا د پاسه چې کوم ناست دی چې په تا باندې ګرفت دی، هغه تعلیم پولیټیکل ایجوکیشن کړی دی، ته د هغه د لاندې کار کوي، هغه تا کنټرول کوي. بله ورځ چې په امریکا کې اوس بل پاس شي که نه چې ټیک ټاک بند، هر څومره غټ بزنسمین چې دی هلته کې اوس ټیک ټاک وچلی، دی د پیسې وګټي. په انډیا کې بند دی، څوک یې څه کولی شي؟ چا چې بند کړی هغوی پولیټیکل ایجوکیشن حاصل کړی، په دې باندې پوهېږي چې څه څیز زه دلته کې کولی شم او څه څیز بین کولی شم، څومره طاقت په ما کې شته دی پولیټیکل ایجوکیشن په ترو باندې. او تی زیرو کې لکه په دین کې چې کوم فرقواریت دی، مثال کې طور پر چې زه د دین دپاره کار کوم، دا فرقواریت ختم کوم، دا مسلمانان یو ځای کوم، د هغې دپاره به د دین علم حاصلې که نه، نالج به حاصلې که نه.
قرآن کې الله تعالی وایي چې قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا هغه کسان برابر دي چې هغه سره علم شته د هغه کسانو چې د هغه سره علم نشته دی؟ نو دا برابر نه برابر د علم په ترو دي، د پیسو په ترو باندې نه دي. نو ته ایجوکیشن زیرو کولی نشي. یاد ساته چې کوم کس ته دا خبره کوي چې تعلیم فضول دی که نه، ټوټلی یو خطرناک انجکشن ستا دماغ ته وي، د دې نه به خپل ځان او خپل بچی راوباسي. پوینټ نمبر 1. پوینټ نمبر 2 ته ما وی چې دا کسان په خپل ځای صحیح دي. دوی په خپل ځای څنګه صحیح دي؟ دوی اصل کې دا خبره چې کول غواړي دا د دې سیستم په باره کې کول غواړي، خو هغه کمیونیکیشن سکل نشته چې ډیلیوري کړي. چې دا ایجوکیشن د کوم سیستم په تر موږ راکړل کېږي، لکه زمونږ چې کوم ایجوکیشن سیستم دی، خو د هغوی خبره صحیح ده نو بیا فضول دی که نه. ته ما ته ووایه دلته کې زه په خپله تا ته بلا شی پی ایچ ډیز ښیم چې د هغه د نوم سره خو ډاکټر لیکلی خو ټکی وله ورځي نو دا تعلیم نه، دا د دې سیستم د وجې دی چې ده ته صرف ډیګري ورکړه چې مړه په پیسې راکړه. دا هم بزنس دی، د پیسو دپاره لګیا دي. حقه سوچ چې پیسې ګټه، هغوی هم پیسې ګټي، تعلیم نه ورکوي، ډیګریانې ورکوي. په مارکس پسې خلک روان دي چې مارکس په څونه سیوا کړه، په ډیګریانو پسې روان دي. نو هغوی خو علم نافع خو هغوی ته نه میلاویږي، کار نشي کولی. په دلو موږ پی ایچ ډي ډیګري هولډرز پیدا کوو، ډاکټران پیدا کوو، انجینیران هم داسې پیدا کړي، سافټویر انجینیر چې زه په خپله ورسې میلاو شوی یم. یو اپ ډیولپمنټ باندې یا ویب ډیولپمنټ باندې نه پوهېږي، ځکه دا ډیګري داسې د کوم ځای نه راغلی، مړه خو بس یو یونیورسټۍ کې ور داخل شوی، پیسونه یې جمع کړي، ډیګري ورته میلاو شوي. نو د دې خلکو خبره بیا په دې وجه صحیح ده چې دا سیستم ټوټلی فلاپ دی، دا فضول دی. د دې نه چې تا ته کوم په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې استادان تکړه ملاویږي او زده کړه درکړي، د هغوی نه زده کړه وکړه. او دا خلک چې کوم آنلاین ارننګ کوي که نه، آنلاین ارننګ چې د ټولو نه بهترینه طریقه ده د پیسو ګټو، خو چې حلال یې که حلال او حرام باندې آی تھنک سو زما لیکچر ریکارډ دی که نه ریکارډ به کو صحیح شو. آنلاین ارننګ کوي، نو د آنلاین ارننګ هم دوی ایجوکیشن حاصل کړی، ځان یې پوهه کړی په بایننس باندې، په کرپټو کرنسیز باندې، د دې په ټریډنګ باندې یا په امیزون باندې. په دې کې به ته څنګه خپل پراډکټ سیل کې، د پراډکټ مارکیټنګ به په څه طریقه کې، په دې دا هم یو علم دی، په دې باندې ځان پوهه کړی. نو پوهه ورسره راغلی. او دلته کې یو طرف ته سیستم چې هغه ته به دا کتاب ووایه، امتحان ورکړه، ډیګري به درکړم، نمبر به ووایه، خبره ختمه. نو خو دا سیستم خو زیرو شو بیا که نه، چې پی ایچ ډي والا څه نشي کولی، هغه کولی شي. اصل کې هغه تعلیم حاصل کړی دی، د سیستم نه وتی دی. نو دا خبره داسې کول پکار ده چې دا سیستم زیرو دی. نو دوی اصل کې دغه کسان دا کول غواړي، خو د کمیونیکیشن سټایل یې نشته دی چې هغه شانتې کې ووایي. نو دا سیستم دی زیرو. چې په دې سیستم کې د فزیکل ایج ته ما ته وایي د ایجوکیشن د فزیکل ایج سره څومره دی، فزیکل ایج دی ګوري، منټل ایج سره چې کار دی هغې وروسته پرېښی دی. مړه په دې کې بلا شي خامیانې موجودې دي، په دې باندې بیا بیل بحث وکړو چې څه خامیانې موجودې دي. نو د سیستم خلاف خبره بالکل صحیح. پیور د تعلیم خلاف خبره. نو یاد ساته پیغمبر اسلام د ټولو نه سیوا توجه په علم باندې ورکړي، په تعلیم یې ورکړي. د هله قوم جوړ شوی دی، هله قوم کامیاب شوی، هله سوپر پاورز جوړ شوي دي، او داسې سوپر پاورز جوړ شوي چې په تاریخ کې به دا راځي. اوس راتاو شه هغه بلې خبرې ته چې یاد ساته زهریله خبره مې چې درته ویله چې د بزنس لپاره د پیسو انویسټمنټ کم د پوهې انویسټمنټ سیوای. دا کم کسان چې تا ته وایي که نه چې ما دونه وګټلې بس راشه ته به هم دونه وګټې، دا اکثر جیک پاټ ولګي. څنګه مې چې درته ووي چې په بزنس کې د دې بیټکاین نه دی، بیټکاین د اوسه پورې وښکته एकदम بره وخت چې چا سره خو بس جیک پاټ ولګي، د قسمت رایخ شو، پیسې وګټلې. په هر بزنس کې داسې کېږي، هائی پرافټ एकदम راتلی شي، هائی لاس ته به بیا ځان تیار ساتي. خو یاد ساته چې تر څو تا داسې یو کس ته وکتل چې دونه پکې وګټلې او ډایرکټ پې ورځه پیسې پکې انویسټ کړو. ما بیا داسې کسان لیدلي دي چې هغوی خپل کالی ایله په خوارو زارو چې ورسره یا خرڅ کړي، څوک پکې خپله ځمکه خرڅ کړي، څوک د حد نه سیوا قرض راوالي، ځان پکې ګیر کړي، پوهه ورسره نه وي او ور انویسټ کړي، بس بیا ګیري. هغه غریب دی بیا چل نه ورځي د وتلو. د آنلاین ارننګ دپاره هم ایجوکیشن پکار دی، پوره ځان پوهول پکار دی. پوهولو لپاره به کلونه لګي، کلونه چې ته پې ځان دونه پوهه کړې، ډغرې پکې وړې وړې ډغرې وخوري، ځان پې پوهه کړې چې یاره په دې ځای کې کوم څیز په څه طریقه باندې سیل کېږي، کوم څیز په څه طریقه باندې اخیستلی کېږي، ټریډنګ په څه طریقه باندې کېږي، او د هغې نه بعد بیا ته یو مضبوط بزنسمین د آنلاین ارننګ په دنیا کې جوړ شي. داسې یو چاته ډایرکټ کتل او ډایرکټ وردانګل، نو دا وارن بفټ خبره ده، وای ډونټ پوټ آل یور ایگز ان ا سنگل باسکټ. کوم اګیوال چې انډې خرڅوي که نه هغه ته وایي چې دا ټول ته په یو شکرۍ کې ما اچوه، داسې نه دا شکرۍ دې نه پرېوځي هر څه به غرق برق شي. نو اکثر خلک بیا دا چلوي چې خپل ټول کړه وړه چې یو څیز چلم نه ورځي ور واچوي، هغه وغورځېږي یا ټول په هغه ځای کې لکه انډې چې ماتې شي، ختم شي، خبره ختمه. نو رسک اخیستل خو پرابیبلیټي د هغه رسک دومره راکمول چې هغه رسک پاتې نه شي، او هغه د پوهې په ترو باندې کېږي. او که رسک د حد نه سوا غټ والي او پوهه دې نه وي، نو دا به د سمندر منځ ته بیا وردانګل دي. دا خبره یاد ساتئ، علم خور کوئ، علم زده کوئ، د علم په ترو باندې قومونه جوړېږي.
علم حاصلول په ښځې او په سړي په دواړو باندې فرض دي. دا حدیث دی د پیغمبر علیه السلام. علم حاصل که خوا که تا د چین ته تلل پکاري. علم حاصل که د مور د غېږې نه والا د قبر پورې او څو انزه پسې په دې کې د قرآن آیات مې ته وي حدیث بلا شته ته د علم په ترو باندې قومونه کامیاب شوي دي. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر.